خوراک غلط لاړه. پورته مو مغزه خبریږي. سپینل کورډ له لارې پیام برینسټیم یعنی دې ساحې ته ځي او برینسټیم بیرته پیام لیږدوي تنفسي عضلاتو ته او دا عضلات هوا په شدت سره بیرته بهر اخراجوي. نو له دې وروسته د پوره امید سره ستاسو خواړه بیرته له تنفسي سیستم بهر کیږي او د خولې له لارې یې بهر کوئ. دا لیرنګس دی، د غږ صندوق، ورته د تایراید کارتلیج هم وایي. دا غده چې دلته وینئ د تایراید غده نومیږي. او ورپسې بیا ترکیه ده. اوس ترکیه په اصل کې د مغز له امر وروسته داسې کیږي. دلته مواد بیرته خارجیږي. مثلا